یاره دا صحافیان او دا میډیا والا ګرځي په دې روډونو او په دې بازارونو کې او هر چاته وي ته به ووټ چاله ورکې. ټول کسان عمران خان یادوي، خو چېرته په سلو کې یو کس راشي هغه نیشنل پارټي هم یاده کي، چېرته په سلو کې یو کس راشي هغه مولانا صاحب هم یاد کي، څو په سلو کې راشي هغه پکې پیپل پارټي هم یاده کي، خو څو پکې محمود خان او زمونږ هغه وچ لرګی نه یادوي. دا خو ډېره د افسوس خبره ده. لکه مطلب دی اوس په کومه شي کې شو، دا خو نه په پارټۍ کې دي او نه څوک په مخالفت کې راځي، اړو بالکل هغه پهچان یې ختم شو. دا د عمران خان کمال د دیو دا خیر دا خلک چې زموږ سره کومه مینه کوي، محبت کوي او دا موږ ته ووټونه میلاویږي او دا په لارو په روډونو او په کورونو کې زموږ استقبالونه کیږي، نو دا زمونږ وجه ده او دا زمونږ کامیابي ده. خو دیو ته دا پته نه وه چې دا غونډه عمران خان کمال دی. نو دیو بالکل اوس په منځ کې رانښتي دي، نه خوا شتلې او نه دی خوا شتلې. کپنۍ والا ته وویل چې یار دا د بیډ نشان ته والی کېدای شي چې بیا وشي، نو که دا د بیډ نشان نو تاسو ته د عمران خان تصویر هم نشان ولګئ دا الیکشن کمیشن والا، بیا هم در څوک ووټ نه درکوي، ځکه چې مخالفت او مخالفین دا همیشه خلک خوښوي. هم کېدای شي یو ګروپ وي چې مخالفت والا برداشت هم کړي، د هغه څه وروسته جوړه هم وشي، خو منافقان او غداران دا نه عوام خوښوي او نه عمران خان خوښوي. نو الله دې خیر کړي، خو داسې نه چې د سلو ووټونو نه کم والی او جیل ته مو وانرتوي. ساقي جان نه ته بیګا وویل چې د پاکستان ته رانه شي. څومره هم چې سوشل ورکران دي نو دیو په جیلونو په تاڼو کې دا نومونه ورکلي دي چې یاره دیو دا عوام خراب کړو، دا پلانکي خراب کړو، دا پلانکي خراب کړو. نه د سوشل ورکر یا د دې خلکو خلاف خبرې ځای نه نیسي. دا د عمران خان حقیقت دی او سچایي ده. ایون تاسو خلاف یو، تاسو وزیر اعلی وئ، څوک وزیر دفاع وئ، نو عوام د څنګه وتښتېدل؟ ځکه سوشل ورکر هم د عمران خان خلاف شي، نو د عمران خان هېڅ څه نشي خرابولی، خپل کیریر تباه کوي. نو بعید شی ده چې ستاسو واپس هم عمران خان هم نه علي، خپل مقام هم وبیلو او ستاسو پارټۍ نوم څه دی؟ ما ته خو نه دی معلوم، مګر که تاسو معلوم دی کمنټس کې راته ووایئ.